بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 13 د مارچ کال 2014 د جمعې مبارکې ورځ چې جمعة الوداع سره سمون خوري، همدارنګې د روژې مبارک 40مه ورځ ده. ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې نړیوال موضوعات دي، حالات کړکېچن دي د ایران او د سیمې، همدارنګې په عربي ملکونو، په هندوستان، په اسرائیل او په امریکې، په ټولو موضوعاتو باندې جالب بحثونه دي. هیله ده چې تاسو دا برنامه تر اخره وګورئ او د کې مهم ټکي چې دي هغې ته متوجه شئ. د ټولو نه مهم ټکی اول دا دی چې ډونالد ټرمپ سخت په غوسه دی، ځکه چې د شکست علایم ورته ښکاره شوي دي. خپل مشاورین یې ورته ویلي دي چې دوی په ماتې خواته روان دي. نو د ده لپاره دی په غوسه دی چې ولې عربي ممالکو پر ایران باندې برید ونه کړ، او د عین حال کې د عمان چې د ایران او د امریکې ترمنځ منځګړی و او پیسه منځګړیتوب کو، هغه د ایران مشر ته خامنه‌ای ته مبارکي ورکړې ده، او دا باعث د غوسې د ډونالد ټرمپ شوی دی. او سلطان د عمان ته ویلي دي چې دا خو ډیر ضعیف سلطان دی، دا ډیر ناتوانه دی او دا باید په حساب سلطان ته نه پاتې کیږي. دې څنګه دا کار وکړه او دوی ولې په ایران باندې برید نه کوي؟ په عین حال کې د ډونالد ټرمپ نږدې ملګری د نتنیاهو خاص استازی او د امریکا د سنا غړی لینسي ګراهام وایي چې دا عربان باید په ایران باندې برید وکړي. عربستان سعودي، کویت، قطر، دوی ولې ناست دي؟ موږ د اسلحه دوی باندې چې خرڅوله څه شته هم خرڅوله، خو دغه ته هم خرڅوله چې د خپل په منځ کې سره خپل غوښې وخوري. دوی ولې خپل په منځ کې سره غوښې ونه خوړل؟ دا ولې یو بل سره ونه وهل؟ دوی اوس په دې خفه دي چې اول ځل دی چې مسلمانان لږ ذره په ځان پوه شوي دي، لږ د عقل نه کار واخیسته، د امریکې خبره ونه منله او برید یو په بل باندې ونه کړه. اوس په ده باندې دا خفه دی، ورته وایي یا به برید کوئ په ایران باندې، او یا دا دی چې تاسو به د ده غټ قیمت ادا کوئ. یا به برید کوئ او یا به د دې غټ قیمت ادا کوئ. نو دا د زور جنگ دی، او دا چې دی اوس ګوري چې دی هغه دغه کار ونه کړ، اوس په دې رقم سره دی ګواښول کوي چې باید په خلیج کې حتمن یو جنگ ونښلي او دی باید خپل په منځ کې سره واچول شي او دی باید یو بل دغه کی. بالخصوص د دغه کم شرطونه چې ایښي دي مجتبی خامنه‌ای، دا هم د دوی لاره پاره خطا کړې ده چې هغې په حساب خپل جنگي غرامات غوښتي دي، د عربي ملکونو نه دی وتلې غوښتي دي، سوریه او یمن او لبنان کې د عدم مداخله غوښتې ده، د خپل اتومي د یورانیم غني کولو حق په نړیوال قانون کې خپل حق ګڼلی دی، دا باید راکړل شي. ټول هغه تحریمات چې لګول شوي دا باید لرې کړلی شي. هغه فند د امریکا چې د ایران په حدود د څه کم 200 میلیارده ډالر دی، هغه باید آزاد کړلی شي. همدارنګې نتنیاهو باید نړیوال محکمې د لاهې ته وسپارل شي. د غزې لپاره چې کونسل جوړ شوی دی هغه باید له منځه ویوړل شي. او همدارنګې مخکې سرحدونه چې د فلسطین د 1 د اکتوبر د حملې نه مخکې وو چې اوس اسرائیل پرې ورننوتی دی، هغه باید بیرته هماغسې ته لاړ شي. او ټرمپ دی باید د ایران د مشر نه، د روحاني مشر نه، د هغې د کورنۍ او د هغې د وګړو په وژلو په اساس او د ایران په ملت باندې د حملې له وجې نه باید معذرت وغواړي او وزر وکړي په دې کې. په همدې حال کې موږ تاسو ګورو چې د ایران یو نامتو مبصر دی، پروفیسر دی د نړیوالو قوانینو، او په نړۍ کې یوازینی سړی دی چې د ایران موقف نه په شدید او په کلکه دفاع کوي، یعنی په یوازې ځان باندې کافي کار کوي. د ده نوم دی پروفیسر سید محمد موراندي. دا په نړیوالو تلویزیونونو کې راځي، بحث کوي او د ایران نه دفاع کوي. د ده سره مصاحبه وه په یو بهرني تلویزیون کې، او ده وویل چې موږ به پس له دې اجازه ورنه کړو چې امریکا او اسرائیل موږ تهدید کړي. موږ به دا تهدید د ابد لپاره له منځه وړو. موږ به دا جنگ تر هغه وخته مخې ته وړو چې اسرائیل او امریکا پر دې قایل شي چې نور جنگ لاره د حل نه ده. او نو ځکه دا جنگ به د ختمېدو نه تر وخته پورې به دا ادامه لري. بیا دلته هغه لفظ استعمال کړی دی، کوم لفظ
ډونالد ټرمپ د ایران لپاره استعمال کړی، یعنی د کپیچولیټ لفظ استعمال کړی، یعنی کاملا تسلیمیدل. ځکه چې ډونالد ټرمپ ویتکاف ته ویلو چې ما فکر کو چې ایران به کپیچولیټ شي، یعنی لکه جرمني او جاپان غلي به کاملا تسلیم شي. دا ولې کپیچولیټ نشو، ولې مکمل تسلیم نشو؟ نو دا لفظ ورته قصداً د پروفیسور په انګلیسي کې استعمال ک چې ترڅو دی کپیچولیټ نشي، یعنی کپیچولیشن و نشي، نو منګه دی به نه دغه کو، او دا دغه کړی دی. بیا ویلي دي چې ایران به په سیمه کې عربي دیکتاتورانو نظام به کاملا ختموي، سیمه به د یو عوامي خواته ځي، دا سیمه به د امریکې د یرغل نه خلاصیږي، دا ملکونه به ټول خپل دا کې، او دی به د ایران د انساني دغه قیمت به ادا کوي. یعنی اوس خو د امریکې ته پیسې ورکوي، دی وی چې موږ دوی آزاد کو، امریکایان د دې نه وځي، د دې خپل مملکت خپل خلک به، خو دی به ایران ته د دې شي د دې جنگ د دې قیمت به بیا د عربي ملکونه ورکوي، او دا به موږ د دوی نه اخلو، ځکه چې هیڅ عربي ملک د ایران په مقابل کې بې ګناه نه دی. دی د امریکا سره دغه د خپل ملک اډې ورکړلې، او دغه اډو نه امریکا استفاده وکړله، او څو ځلې په ایران باندې دوی یرغل وکړ، او دا انساني ناورین رامنځته کړ. همدارنګه ایران خپل په بریدونو کې د اسرائیل اتومي مرکز په نامه د ډمونا چې دی دا مرکز ورته وهلی دی، او دا هغه مرکز دی چې دی د دنیا نه پټوي، او دی انکار کوي چې موږ اتومي صلاحیت نه لرو، او په دغه مرکز کې دی د په حدود د 400 اتومي خولۍ لري، او دغه مرکز ایران وهلی دی، او پیام مرتدا کړی دی چې تاسو فکر کوئ دا موږ ته معلوم نه دی، موږ ته دا معلوم، او دا موږ ووهه. په همدغه حال کې د اسرائیلو یو بل پټ امنیتي ځای دی چې دغه امنیتي په ظاهره باندې په سر کې چې کوم بلډینګ دی، دا په نامه د حکیرا بلډینګ باندې یادیږي، چې دا د اسرائیلو د استخباراتو یو دغه دی، مګر اصلي کار د دغه تعمیر لاندې دی، د لاندې یو لوی ښار دی، هلته ټول امنیتي دغه فعالیتونه مخې ته وړل کیږي، او د دنیا سره د دې کوم اړیکه نشته دی، هلته بالکل به دغه دی. په دغه ځای کې چې دی یو سایت دی، یو ځای دی په نامه د سایت 81، یعنی یو ځای دی نمبر 81 چې په 6000 سکویر فوټ کې جوړ شوی دی، 6000 متر مکعب ځای کې جوړ شوی دی، او دا رقم سیستم سره دوی دا جوړ کړی دی چې د ننه چې کم د وای فای، سټلایټ، د اړیکې، د برق، د وایرنګ، د ټول سیستم چې دی دا د بیرون نړۍ سره هیڅ کوم اړیکه نه لري، دا په خپله دننه یو نظام دی. دا که بیرون سټلایټ ختم شي، که بیرون دنیا ټول سیستم ختم شي، هر څه تباه شي، د اسرائیل خپل اړیکې د دنیا په هر نقطه کې د خپل د وګړو سره دا به هیڅکله نه قطع کیږي. د دغه د ځمکې لاندې دغه چې دی دا مرکز، او دا د سایت 81 چې دی دا دومره مخفي ځای دی چې دلته حتی د خپل د اسرائیل استخبارات او ډیر خلک دته لاره نشي دا کړی. دا هغه ځای دی چې صرف خاص توګه باندې صدر اعظم، امنیت رئیس او د دفاع او دا کسان دته لاره لري، او کلم چې نتانیاهو چې د بمباردو نه تختی هغه د سایت 81 کې پناه اخلي، ځکه دا یوازینی ځای دی چې دا خپل دننه یو نظام لري، دا د بیرون نه برق نه اخلي، دا د بیرون نه خپل ضرورتونه نه رفع کوي، دا د بیرون سره تماس نه لري، دا کاملا پوشیده او سربسته دی، لکه د بخار غوندې ځای دی. د دغې ځای ته ننوځي، ځان محفوظ کوي، او د دغې ځای نه قومنده ورکوي، او دا دلته محفوظي. دا ځای ورته ایران وهلی دی، دا ځای ورته وهلی دی، دا ځکه اوس دی ورخطا دي، او د دغې په مقابل کې اسرائیل اوس ګواښ دا کړی دی چې دوی به د ایران په اتومي اسلحې سره وهي، او په یو اتومي بم به نه وهي، کم از کم 90 اتومي حملې به په ایران باندې کیږي، یعنی 90 ښارونه د ایران به اتومي بمونو باندې وهل کیږي. اوس پوښتنه دلته راځي چې آیا دغه 90 بمونه چې دی وهي، نو ایران به دې ته غلی ناستي، دی به راځي دا 90 بمونه به اچي؟ ښکاره خبر ده چې دی یو بم واچو، خو ایران به بیرته عکس العمل ښکاره کوي، او بیرته دی یو بم اتوم واچو، ایران بم یو اتومي بم هلته اچي. اوس پوښتنه دا ده چې خلک وایي چې ایران خو زه اتومي بم نه لرم، دا د کوم ځای نه کوي؟ یو خو په خپله کافي مواد لري چې د هغې نه جوړیږي، بل روسیه او چین دا اراده کړې ده که په صورت د دې کې چې ایران ته اتومي خطر د اسرائیل نه متوجه شي، دوی به دا رسما په دنیا کې اعلان کوي چې ایران زموږ د اتومي بټۍ
تر چتر لاندې دی. دې معنا دا د په سیاسي دغه کې چې کله یو مملکت دا وایي چې دا زما د اتومي چتر لاندې دی، معنا یې دا ده که په دې باندې حمله کېږي لکه زما باندې حمله کېږي نو زما اتوم دا ملک استعمالولی شي. نو په هغه صورت کې که چېرته اسرائیل اتوم اچي په دې باندې، نو ایران به د روسیې نه یا د چین نه اتوم دغه کوي او میزایلونه خو ورته وخته دغې لیږلي دي. کوریای شمالي مشر هغه میزایلونه چې عین امریکا مغز ته رسېږي، قرهپیما او اتوم اسلحه ځان سره وړلی شي، هغې ورته ویلي دا میزایلونه زما د خوا نه در سره دي چې که په تا باندې دا کېږي دا یې ورته دغه وررسولي دي چې نو هغه هم اتوم ورکولو ته حاضر دی، ورته هم راکټونو ته حاضر دی او په دغه کې ورسره داسې دا کړی دی چې صرف به د دې د جوړولو قیمت به ایران ادا کوي او دی به ورته نور جوړوي، یعنې ګټه به پرې د دی نه کوي، دی به د ایران نه ګټه پیسې نه اخلي، بلکې دوی به ایران ته دومره کوي چې هغه مصرف ایران ورکړي چې که هغې بیا نور جوړوي چې ورته جوړې کړي، نو دا به دوی ته دا ورکوي او دی کولی شي استعمال کړي. نو جنګ په دغه حد سره دغه دی، روسیې دغه تصمیم نیولی دی چې دوی به دغه کوي. او په عین حال کې اوس دوی نوې لوبې شروع کړي د اسرائیل او امریکا. دوی تاسو کتل په قبرس باندې حمله وکړله، انګلستان مداخله ونه کړله. دوی دا فکر کو چې انګلستان به را داخل شي، ترکیې باندې حمله وشوله، آذربایجان باندې حمله وشوله، سعودي باندې وشوله. دا هغه شی چې لنسي ګراهام او ټرمپ او نتنیاهو یې ډېر هیجاني کړي چې دا موږ خو ډېر کارونه وکړل، دا خو هېڅ مملکت د ایران په مقابل کې حرکت ونه ښوده. نو اوس دوی دا پروګرام جوړ کړی دی، دوی وایي چې نیویارک د خطر لاندې دی او نیویارک کې داسې علایم لیدل شوي دي چې هلته ممکن ایران د ډرون طیارو په ذریعه باندې برید وکړي. اوس د ده تحلیل داسې کېږي چې ممکن خپله موساد او امریکا هلته لکه د 9/11 غوندې د سپټمبر 2001 غوندې یو واقع په خپله وکړي، تهمت په ایران ووایي او د هغې بابت نه دوی داسې یو عمل بل وکړي چې اتوم فرضاً بیا استعمال کړي چې په موږ باندې دا عمله شوې وه نو موږ دا د اتوم پې استعمالوو. په عین حال کې د هندوستان کې د اسرائیل او د هندوستان مشترکه د ډرون طیارو جوړولو یو فابریکه ده. دغه فابریکه په ډرون طیارو ویشتل شو او دا په ډرون طیارو ویشتل شوله او دا داسې ښکاره کوي چې دا گویا ایران په ډرون طیارو سره دا ویشتل ده. عین هماغه فالس فلاګ چې ورته وایي، یعنې د دروغو په بیرق لاندې، د دروغو بیرق دی، بیرق یعنې د دوی دی، دوی کار کړی دی خو بیرق دی دغې ښیي، د ایران ښیي چې دا ایران کړی دی، فالس فلاګ ورته وایي، یعنې د دروغو بیرق د ایران پې لګېږي، دا ایران کړی دی، هغه ایران نه دی کړی. نو دلته هم اوس دوی دا کوي چې اوس هندوستان جنگ ته راشي، یعنې دوی دا هڅه دا ده چې یو نه یو مملکت خو موږ سره شي چې په ایران باندې برید وکړي، خو هېڅ مملکت حاضرېږي نه دی ته. ټول مملکتونو دې نه ډډه وکړه. د ایران او د سعودي ترمنځ هغه د خبرې روانې دي او دا کې امریکا په دې غوسه ده چې تاسو حمله پې نه کوئ، ولې خبرې ورسره کوئ. او زه په دې متیقن یم چې هندوستان هم پې حمله نه کوي، چې هندوستان هم په دې پوهېږي چې دا ایرانیانو نه دی کړی او دا دوی کړی دی، نو په دې اساس باندې دې کې به دې غوسه نور هم زیاته شي، ځکه چې اسرائیل بالکل د ختمېدو په آخري نقطې ته رسېدلی دی. د اسرائیلو د مونا مرکز اتومي ولګېده، د استخباراتو دغه مرکز چې ما تاسو مخکې تشریح کړه دا لاندې تنها دا نه دی چې دلته یې دوی سټلایټ سیسټم دا د ځمکې لاندې نه دوی کنټرولوي، دلته یې دوی اتومي بټۍ هم ده، دلته تکمه هم ده په دغه سایت 81 کې دا ده، دې ځینې کنټرولوي چې دې نه دی اتوم هم استعمالولی شي. نو دا ځای هم ورته دوی د پټرولو د تصفیې دغه ریفاینري سایټونه هغه هم ورته وهلي دي، برق هم ورته وهلی. اوس دوی دا ګواښ کړی دی چې دوی به د ایران د برق سټیشن چې دوی ورته دغه د برق ګریډ ورته وایي، ګریډ هغه سټیشن د مرکزي د برق ته وایي. نو ایران دا ګواښ کړی دی چې که چېرته علي لاریجاني دا خبره کړې ده، که چېرته تاسو زموږ د برق په مرکز حمله وکړه، موږ به ظرف د 40 ساعتو کې داسې یو دغه به وکړو چې ټوله منځنۍ اسیا او دغه وبخښئ د شرق الاوسط به ټول، یعنې عربي ساحه
ما خولې نه منځنۍ اسیا ووتله، معذرت غواړم. نو شرق الاوسط به دا ټول په تیاره کې لاړ شي او په دې تیاره کې به یو امریکایي به موږ په ډېره اسانه بیا وهو، ځکه موږ ته به دی ښکاري او دی نه به لاره ورکوي. نو هغه ورته دا ګواښ کړی دی او ویلي چې دا کېږي. همدارنګې په عمان کې د نفتو په یو مرکز په نامه د نفت سلاله حمله شوې ده د ډرون په ذریعه او ویل کېږي چې دا ایران کړې ده. نو دا که ایران پسه معلومه کړله او ویې منله خو ښکاره خبر به او که نه وي نو دا به هم فالس فلیګ کې به شمارل کېږي او دا کېږي. نو په دې اساس سره تاسو ګورئ چې دی لګیا دي پلمې لټوي، نورې پلمې هم لټوي چې تر څو لاره دې ته اواره کړي چې دوی اتومي حمله وکړي په ایران باندې او ایران په حساب یو لویه تباهي ترمنځ کې. که دوی دا کار کوي نو ایران خو به اتومي دا کوي، او که روسیې خپل چتر ورکړه نو په دې صورت کې به د دوی دغه به ډېر دا شي، وضع به خرابه شي. دا زما د نن ورځې خبرونه چې ستاسو خدمت ته مې تقدیم کړ. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.